کیسه له الله جل جلاله سره مینه. یوه ورځ یو کس حج ته د تللو هوډ وکړ. کله چې له خپلو زامنو سره مخه ښه کوله، په دې وخت کې کوچنی زوی خپل پلار ته وویل: پلار جانه، ما هم ځان سره حج ته بوځه. پلار یې وویل: ته تر اوسه پورې کوچنی یې، پر تا باندې حج نه دی فرض شوی. کوچنیان څوک ځان سره حج ته نه بیایي. کله چې ستر شوې نو بیا کولی شي د حج فریضه ادا کړي. دې ته ورته ډېرې خبرې یې ورته وکړې. هلک ډېر زاریو او عذرونو وروسته خپل پلار دې ته اړ کړ چې له ځان سره حج ته بوځي. دواړه مکې معظمې ته د حج کولو په موخه روان شول. بالاخره حج ته ورسېدل. له کعبې شریفه نه د طواف کولو پر مهال زوی له خپل پلار څخه وپوښتل: پلار جانه، الله جل جلاله چېرته دی؟ آیا خپل کور کې دی؟ راځه چې لاړ شو الله جل جلاله ووینو. پلار یې وویل: موږ الله جل جلاله نشو لیدلی. دلته یوازې د دې لپاره راغلي یو چې د خدای جل جلاله له کور څخه طواف وکړو. زوی خپل پلار ته وویل: پلار جانه، آیا داسې کیدای شي چې میلمه د چا کره ورشي او د هغه څښتن ونه ویني؟ دې ته میلمستیا نشو ویلی. هلک په سجده پرېوت، چغې یې وهلې او ویلې چې زه غواړم الله جل جلاله ووینم. په همدې وخت کې په ناڅاپي ډول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دوی خواته راغی. پلار د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په لیدو خوښ شو او ورته ویل: امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، راشه، زما زوی رانه پوښتنه کوي او وایي چې الله جل جلاله چیرته دی. زه غواړم چې خدای جل جلاله ووینم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وویل: د زوی دې له الله جل جلاله سره لیده کاته وشو. پلار خپل زوی وښوراوه، ګوري چې له دې فاني نړۍ سره د تل لپاره مخه ښه کړې وه. پلار چې وکتل زوی له دې نړۍ څخه تللی دی، نو په ژړا چیغو او زارو سره یې وویل: ای الله، ما هم له خپل زوی سره مې خپل ملاقات ونازوه. خدای جل جلاله د زوی په څېر د ده دعا هم قبوله کړه او له دې دنیا سره یې مخه ښه وکړه. هغه څه چې ویلی شم هغه دا دی: یو ځل له الله جل جلاله سره د زړه له کومې مینه وکړئ ملګرو، بیا وګورئ چې له خدای جل جلاله سره مینه څومره